اسلامي امارت د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا په غونډه کې چې پرون په جنیوا کې جوړه شوې و د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د وروستي راپور په اړه خبرګون وښود. د افغانستان اسلامي امارت وایان مولوي ذبیح الله مجاهد له ملي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو په ګډون د ځینو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارت پر وړاندې پراخ پروپاګند روان دي چې دا وروستی راپور هم یو برخه ده چې له واقعیتونو سره سر نه خوري. د ملګرو ملتونو او ځینو نورو غربي نهادونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارت په ضد باندې پراخ پروپاګند روان ده. د افغانستان د وضعیت په اړه د ریچارډ بنټ راپور هم د همداسې پروپاګند یو برخه ده چې له حقایقو سره سر نه خوري. په افغانستان کې اسلامي قوانین پلي دي، په هغو باندې اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. د سیاسي چارو کارپوه محمد شفیق حقپال د ریچارډ بنټ وروستي راپور ته په اشارې سره وایي چې نړیوال بنسټونه د بشري حقوقو په نوم د اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې واقع کېدونکي راپورونه چې افغانانو ته د منلو وړ نه وي نه خپروي. کچېرې نړیوال حقوقو سازمانونه د بشري حقوقو په پلمه څه خپروي او هغه زموږ له دین او زموږ له شعایرو سره ټکر ولري، هغه موږ ته هم او د افغانانو ته هم د منلو وړ نه دي. نو هیله کېږي چې نړیوال زموږ کلتور، کلچر، فرهنګ او دینی اصولو ته پام وکړي او په ټکر کې له موږ سره له سیاسي نګاره واقع نشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې د افغانستان اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې پر وړاندې باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي او د ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو لپاره د ګامونه پورته کړي. همداراز نوموړي په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو روان وضعیت د اندېښنې وړ بللې. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت له دې وړاندې هم دا ډول څرګندونې په څو ځله رد کړي او له نړیوالو یې غوښتي چې له دا ډول بې بنسټه څرګندونو تیر او افغانانو ته د په کورنیو مسایلو کې د فرمایش ورکولو هڅه نه کوي.